د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د نګین الغیاث تلویزیون درنو مینوالو په ځانګړي ډول د ځوان فکر خپرونې مینوالو خوشحاله یم چې بیا هم زه رضا کاکړ ستاسو درنو عزیزانو په چوپړ کې حاضر یم. عزیزانو د نن شپې خپرونې میلمه مو ځوان قدر فیروز احمد توخي دی. د ده سره به په د ځوانان لپاره د ژوند په مهارتونو باندې بحث کوو چې ځوانان په ژوند کې کوم مهارتونو ته اړتیا لري او کوم مهارتونه دوی باید په ژوند کې ولري ترڅو خپل د ټولنې لپاره او د خپل ولس لپاره مفیده واقع سي. توخي صاحب ډېر ښه راغلی. مننه کاکړ صاحب، خوشحاله اوسئ. زه خپل په نوبت سلامونه تاسو ته او د نګین الغیاث ټولو کارمندانو ته او په خاص توګه د ځوان فکر ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. مننه توخي صاحب. د لومړۍ پوښتنې په حیث غواړم درڅخه وپوښتم چې خپله د مهارت په ژوند کې څه رول او نتیجه لري؟ مهارت هغه شی دی چې موږ په ژوند کې دغه په واسطه کولی سو راسته راوړنې منفعتونه او خپل د ژوند بریاوې پر هغه باندې تقسیمات ولرو. لکه څنګه چې یو کار موږ په ژوند کې لرو او دغه په مهارت او په طریقه باندې نه پوهېږو، موږ کوشش کوو چې دغه څنګه منفعت لاسته راوړو او نسو کولی چې هغه لاسته راوړو. نو مهارت هغه شی دی چې زموږ په ژوند کې زموږ په وجود کې هغه انګیزه راپورته کوي، هغه انرژي راپورته کوي چې موږ وکولی سو هغه کار په مشترکه په وجه حسن او داسې طریقه انجام کړو چې موږ وکولی سو دغه څنګه منفعت لاسته راوړو. هم کوشش وکړو د نورو په زړونو د نورو په وجود کې داسې یو انګیزه پیدا کړو چې دغه په وجود کې سبب دی وګرځي چې انرژي پیدا شي چې هغه زموږ لاسته راوړنو ته وګوري، زموږ منفعتونو ته وګوري، زموږ کار ته وګوري چې مثلا هغه نفر چې مثلا د ډیر فعالیت د ډیر کوشش او د هغه مهارتونه چې په ژوند کې دی لري دغه څنګه په داسې یو لوړ ظرفیت په یو داسې یو نحوي او طریقې باندې کار واخلي چې کوشش وکړي دغه د ژوند په ټول چار کې بریاوې او تقسیمات برابر ولي. نو دا د ټولو ځوانانو لپاره اړینه او ضروري ده چې هر مهارت چې دوی په ژوند کې ولري کوشش وکړي چې په هغه طریقه په هغه لوړ ظرفیت او په داسې یو نحوه او داسې یو مهارت دغه څنګه استفاده وکړي چې هغه کوشش وکړي په ژوند کې دغه طریقه لاسته راوړنې ولري. او انشاءالله الرحمن مهارت هغه شی دی چې د انسان په وجود کې ظرفیت دي او هغه په هغه کوشش باندې په یو داسې نحوې باندې چې هغه دغه طریقه وکولی سي لاسته راوړنه ولري او منفعت یې هم ځان ته ورسېږي هم نور ته ورسېږي. دې ته وایي مهارت. یا په بله معنا باندې یا په بله طریقه باندې کولی سو چې د ظرفیت لوړوالی او دغه څرنګوالی چې موږ څه طریقه باندې په ژوند کې دغه څخه استفاده او په څه نحوه او طریقه باندې کار واخلو دې ته وایي مهارت. مثلا فرض مثال موږ کولی سو په ژوند کې ووایو چې یو استاد د ریاضي یم، نو زه وغواړم چې مثلا بل مضمون ته هم تدریس ورکړم، کوشش کوم انګلیسي هم ورسره یو ځای کوم، قرآن شریف یو بل مضمون هم ورسره یو ځای کوم. دا زه په مکمله او اړینه توګه چې وکولی سم زه تدریس ورکړم، زه دا مهارت د ځان سره یو ځای کوم، زه به دغه امیدواري ځان ته ورکوم، دا انګیزه په وجود کې پیدا کوم چې زه دا 2 مضمون هم نور زده کړم او د دغه مهارت د طریق کولی سم چې مثلا د ریاضي استاد یم دا 2 نور مضمونونه هم زه تدریس وکړم. دې ته وایي مهارت. او په څه طریقه باندې ما پخوا یو مضمون ته کولی سو تدریس ورکړم او اوس مې 2 مضمونه نور هم زده کړه. اوس کوشش کوم چې خپل په وجود کې مې دا 2 مهارتونه دا 2 مضمونونه چې ما زده کړي خپل د وجود د مهارت په طریقه باندې دا 2 مضمونه نور هم څه وکړم تدریس وکړم. یا په اصطلاح باندې مثلا موږ په پښتو ژبه کولی سو خبرې وکړو، فارسي ژبه دري ژبه هم کولی سم زده کړم، هغه مې کولی سي چې مثلا په ډیری برخو کې مثلا فارسي کتاب دی څه کولی سم دغه مهارت څخه استفاده وکړم، فارسي ژبه زما زده ده زه مشکل نه پکې پیدا کوم. پښتو ژبه خو زما مورنۍ ژبه ده، مثلا زه په هغه باندې تکلم، په هغه کې نوشتار، په هغه کې د هر معنا باندې زه کولی سم خبرې وکړم، مشکلات حل کړم. ولې دري ژبه چې زما زده دا یو بل مهارت دی بر علاوه د دې چې مثلا چې زما یوه ژبه زده یو نفر ویل کېږم، که مې دري ژبه هم زده کړې ورسره دا مهارت دی 2 نفر ویل کېږم او کولی سم خپل په ژوند کې سهولتونه پیدا کړم، خپل مشکلات په وجه حسن سره څه وکړم لرې کړم او حل سي. مننه توخي صاحب. د خپل مهارتونو په اړه هم بحث وکړئ. مهارتونه ډولونه هم لري څو ډوله لري څه رقم دي؟ مهارتونه 2 ډولونه لري چې یو عام دی یو خاص دی. عام بیا پر 3 کټګوریو باندې تقسیمیږي چې یو شخصي مهارتونه دي، دوهم تفکر انتقادي او تصمیم نیول دي، دریم بین الفردي یا شخصي ارتباط دی چې هغه هم یو نوع خاص مهارت دی په ژوند کې چې دغه څخه ډېر ارتباطات برقراره کېږي او موږ کولی سو سهولتونه او اسانتیاوې په ژوند کې راوړو. ښه، ډېر ښه. د خپله یو تصمیم په اړه هم بحث وکړو چې هغه د مهارتونو یو جز دی. تصمیم نیول څه ګټه لري په ژوند کې؟ ښه، مننه کاکړ صاحب. اوس به راسو د اولې موضوع څخه چې مثلا هم مهارتونه پر 2 برخو ویشل سوي او بیا به راسو تصمیم د تفکر انتقادي او اړین تصمیم نیول دغه 2 ګزینه یا 2 کټګوري ده چې په اول کې موږ وویل چې مثلا خود آګاهي
درې بخشه درلوده د شخصي مهارتونو. یو خودګاهي وه، تفکر انتقادي وه یا تصمیم گیري، او څلورم بین الفردي مهارتونه وه. چې شخصي مهارتونه بیا د شخصي مهارتونو څخه یو بخش هغه خود آگاهي ده، چې مثلا موږ د خپل ځان څخه آگاهي کامل ولرو. مثلا څه شي موږ نقاط قوت لرو خپل په ژوند کې، چې مثلا زموږ په ژوند کې موږ کم نقاط قوت لرو چې موږ په هغو نقاطو باندې ډیر باور ولرو او پر هغو باندې ظرفیت سازي وکړو، پر هغو باندې کار وکړو، چې موږ هغه کارونه چې په ژوند کې موږ د قوت سبب ګرځي موږ هغه د لاسه ور نه کړو، پر هغو باندې لا کار وسي چې زموږ ظرفیت هم لوړ شي، زموږ کارکرد هم لوړ شي او همیشه په دوی باندې پاینده اوسو. او بله موضوع دغه ده نقاط ضعف دی. موږ خپل په ژوند کې باید خپل د ځان سره دا سوچ فکر وکړو چې کم نقاط سبب د دې کېږي چې زما په ژوند کې داسې ناکامیانې راغلي، زه یې پر مخ نه ځمه، پیشرفت مې نه دی کړی، انګیزه مې په وجود کې نشته. مثلا هغه موضوعات چې مثلا زموږ په وجود کې ضعف راولي موږ کوشش وکړو چې هغه مشخصه کړو او هغه د بینه یوسو. بله موضوعات د علایق دي چې موږ خپل په ژوند کې د څه سره زیاته علاقه لرو. هغه شی چې زموږ په ژوند کې موږ ته اړین او ضرور بلل کېږي موږ دغه سره علاقه لرو. هغه موضوعات باید چې موږ پر مخ باندې یوسو او کوشش وکړو د هغو په یاداشت او په هغو په تصمیم نیولو کې موږ همیشه بریالي اوسو. او زموږ سره کوشش په دې باندې چې موږ هغه موضوعات چې مفیده واقع کېږي زموږ په علایق کې کوشش وکړو چې د نقاط قوت سره هغه یوځای کړو او موږ هغه تصمیم او هغه کړنلاره چې موږ کولی سو هغه سره ادامه پیدا کړو او په ژوند کې متغیرات او څرنګوالی پیدا سي. موږ داسې ټول سره یوځای کړو او په ژوند کې مو مثبت تغیر راسي. مننه توفیق صاحب. هدف د مهارت سره څه اړیکه لري؟ په دې چې تاسو هدف هم پکې ذکر کړئ، البته د دې اړیکه څه ده؟ بله، ډیر مهم سوال دی. موږ یو هدف لرو، یو مهارت لرو. هدف هغه شی دی، هغه نقطه ده چې موږ کولی سو هغه ته ورسیږو په څه طریق باندې چې مهارت وي. اوس نو مهارت بیا جلا بخش دی، هدف جلا بخش دی. موږ مهارت لرو. مهارت کله زموږ په وجود کې یو مثبت انګیزه پیدا کړي، زموږ یو لوړ ظرفیت ولرو، موږ هدف ته د رسیدو په حالت کې نږدې یو او هدف زموږ څخه ناقصه کېږي نه هم داسې یو حالت مخته کېږي چې مثلا موږ ووایو چې موږ په دې هدف کې ناکامه رالو. نو مهارت ډیر اساسي او مهم رول په هدف ټاکنې کې لري. هدف ټاکنه څه شي ده؟ هدف ټاکنه زموږ د ژوند اساسي برخه ده. هدف هغه شی دی چې موږ خپل په ژوند کې یو نقطه ټاکو. مثلا څه شي اولین راځو تحصیلات، موږ کله چې شمولیت په مکتب کې واخلو موږ کوشش په دې کوو چې موږ د 12 فارغ شو، نه بعد د 12 بیا کوشش کوو چې موږ په اتون دورې ته ولاړ شو او تحصیلات مو لوړ تحصیلات په لوړ درجه باندې په یو ښه فیصدي باندې په یو ښه خدمت په جامعه ته. نو هدف هم دغه شی دی، مهارت هم دغه شی دی. موږ مهارت کوشش کوو د هدف سره جوین کو، یو ځای کو چې زموږ هدف مکمل او مثبت رسي. نو اوس دلته هدف بیا څو کټګوریان د ځان لري یا پر څو حالتو باندې تقسیم شوی دی چې یو هدف هغه نقطه ده چې موږ وکولای سو هغه نقطې ته ځان ورسو. داسې په یو دایره وکاږو، د دایره په مابین کې نقطه ده، موږ د دایرې پر شاوخوا باندې یو، نو موږ سره کولی سو چې موږ هغه نقطې ته ځان ورسو، د دایرې څخه حرکت وکړو په داسې یو مستقیم جهت باندې. ولې دلته بیا مهارت پکار دی. مهارت د څه شي؟ موږ راسو د هدف مشخصات او د هدف ډولونه وپېژنو چې سره موږ وکولای سو دغه مهارت د طریقه د هدف څه وکړو لاسته راوړو. چې هغه یو هدف باید چې سمارټ اوسي، چې هغه 5 قسمه دی. یو هدف باید چې واضح اوسي، مشخص اوسي، چې موږ وکولای سو هغه هدف مو روښانه واضح که موږ ځان ته که مو نور چاته چې موږ هغه هدف وکولای شو په عامه توګه په مشخصه توګه هغه ته ځان ورسو، قابلیت د اندازهګیري ولري. هغه هدف چې موږ وغواړو مثلا دغه اندازه ځان ته ونیسو، دغه پیشبیني موږ ته وکړو چې دا هایا موږ دې ته ځان رسولی سو که نه سو رسولی. بله موضوع ده واقعیت ولري. یو هدف چې پر واقعیت او پر بنیاد باندې استوار نه وي خو هغه هدف ناقصه دی. یو بخش د هدف چې ناقص و نه موږ نه کولی سو چې هغه هدف پنجګانه یا هغه سمارټ هدف ته موږ ځانونه ورسو. بله موضوع داسې ده چې موږ هغه لاسته راوړو. که موږ هغه لاسته را نه وړو خو نو هغه هدف ناقصه کېږي. موږ دونه وخت چې هغو ته تعینه کړی و، دونه مصارف چې موږ پر هغو باندې کړي و، دونه نیروی بشري چې هغه ته استخدام شوی و، دا په حقیقت کې یو ناقص هدف و. او بل هم دا ده چې موږ یو محدودیت د زمان ولرو. یو هدف ته موږ باید چې داسې مشخصه ټاکنه ولرو چې هغه هدف په دغه مدت زمان کې یا 15 میاشتې یا 2 میاشتې یا 1 کال یا 2 کاله په دې وخت کې موږ د فرصتونو څخه استفاده وکړو. مراحل باید ضمیمه سي، ښه دقیقه معلومات جمع ولري سي، په کې محدودیت زماني هغه ته وټاکل سي چې موږ هغه هدف ته څه وکړو
ځان ورسوو. نو اوس مثلا فرض مثال موږ راځو یو هدف ته، یو مثلا هدف مشخصه نه دی. موږ مثلا راځو زه وایم چې مثلا زه په ژوند کې غواړم خوشحالي راولم، دا خو نه کېږي نه. یا مثلا زه غواړم په ژوند کې همیشه خوشحاله اوسم، دا هدف مې مشخص نه دی. په ژوند کې داسې نشي راغلی چې همیشه به زه خوشحاله اوسم. اوس نو موږ په دې کې داسې یو موضوع موږ راویستلی سو، مثلا ویلی سو چې زه غواړم داسې یو برنامه ایجاد کړم، داسې یو برنامه مابین ته راولم چې هغه سبب د دې وګرځي چې خوشحالتیا مابین ته راسي. دا زموږ هدف چې څه مشخصه سو. موږ پر یو برنامې باندې کار کوو، د برنامې د طریق موږ ته څه شی مساعده کېږي؟ خوشحالتیا، چې سبب د دې ګرځي چې ټوله وخاندي په شتې کې. وینې دا زموږ هدف یو مشخص هدف سو. او بل مثلا قابلیت د اندازه‌ګیري ولري. مثلا بعضې وخت موږ راځو وایي زه پلاني پروفیسر، پلاني دانشمند، پلاني عالم سره مثلا ځان برابروم، زه کوشش کوم ځان هغه ته ورسوم، خو دا خو امکان نه لري. هغه کلونه زحمت کښلی، هغه کلونه کتابونه مطالعه کړي دي، هغه ناست ولاړ د زر رقم خلکو سره کړې ده، نو هغه دا معلومات جمع کړي ځان یې دې مرحلې ته رسولی دي. موږ باید چې بیا داسې یو جواب ورته ولرو په حساب کې چې د اندازه‌ګیري موږ وکولی سو ووایو چې موږ هره میاشت یو فکري کتاب زه مطالعه کوم، قرار زه غواړم یو مرحلې ته ځان ورسوم. دا دی ستاسو هدف دا دی چې که څوک وغواړي یو څوک ځان ته الګو قرار کړي چې زه به د پلاني دانشمند یا د پلاني پروفیسر یا د پلاني سړي په شکل اوسم، د هغه په رقم بسم، نو اول باید هغه ته برنامه‌ریزي او ولري، د هغه مهارتونه خپل کړي. بله، دغه مهارتونه، دغه څرنګوالی، دغه د کارکرد، دغه د سابقه ځان ته معلومه کړي او بعد دغه په روال باندې مخ ته ولاړ شي. لکه څنګه چې ما ټول یو اندازه‌ګیري مشخص ولري. زه خو نشم کولی په یوې میاشت کې مثلا هغه ته ځان ورسوم، ولې په دې هیله چې مثلا زه هغه ته ځان ورسوم زه باید چې یو مشخص تقسیم اوقات ځان ته ولرم. لکه څنګه چې مې چې مثلا په هرې میاشت کې زه کولی شم یو فکري مطالعه ولرم چې کرار هم زما مطالعه ډېر شي، هم زما ظرفیت لوړ شي، کرار مخ ته ولاړ شم. لکه څنګه چې وایي قطره څه شي کېږي؟ دریاب جوړېږي. او بله موضوع مثلا واقعیت ولري زموږ هدف. مثلا راځو په یو موضوع کې وایو زه د سر جهان څخه مثلا فقر او ناچاري ورکوم، دا خو امکان نه لري. نن زموږ په هدف کې داسې یو روال رامنځته کېږي، موږ وکولی سو په دې هدف کې موږ مکمل بېچارګي، نواقص، فقر او بېچارګي د کشور څنګه لرې کړو. داسې مکمل ویلی سو خپل په هدف ټاکنې کې چې په هر هفته په هره میاشت کې زه کولی شم د 10-20 نفرو سره څه وکړم؟ کومک وکړم. مثلا بله موضوع ده چې ورسره ده په دغه سمارت هدف کې، هغه داسې یافتني ده چې مثلا هغه کولی سو لاسته راوړو. که لاسته رانه وړي خو هغه هدف نه دی. لکه څنګه چې یو د فوټبال بازي راسي یو مثال ورکو. بعضې کسان دي فوټبال د ډېر ګوري، ښه لیدونکي دي، دلچسپ لیدونکي دي چې مثلا هغه د هغو علایق ورسره شته او په فری ټایم کې هغه ګوري. نو دوی راځي بعضې کسان دي د ډېر تمرین د لاسه د ډېر د بس چې دی هغه ډېر دوست لري مثلا یا علاقه ورسره لري، وایي غواړي زه مثلا پلاني بازیکن ته ورسېږم یا غواړم هغه شی یو بازیکن شم. لکه څنګه چې مې بل د اندازه‌ګیري په بخش کې د یو عالم نظریه وړاندې کړه، نو داسې غواړي. نو دوی باید چې داسې یو نظریه وړاندې نه کړي په دې خاطر چې دوی هغو ته نه رسېږي. هغو 10 کاله 20 کاله 30 کاله زحمت کړی د یو مرحلې ته رسېدی او دا امتیاز ترلاسه کړی، دونه مشهورتیا او معروفتیا ترلاسه کړې ده. نو دوی باید چې راسي داسې یو مرحله ځان ته انتخاب کړي، داسې یو تقسیم اوقات ولري چې مثلا زه په کولی شم په یو حرفه‌ایي توګه تمرین وکړم او یو حرفه‌ایي ټیم ته څه وکړم؟ ملحق وسم، په مرور د زمان دا امتیاز لاسته راوړم. او بل هدف هم چې مشخصه نه و، په هغه کې یو مکمل پلان نه و جوړ شوی، یو مکمل تقسیم اوقات نه و، یو مثبت روال په هغه کې نه و، هغه هدف هم نه مشخص دی. نن دغسې موږ کولی شو په داسې مثبته توګه یو مثبت امتیاز ترلاسه کړو او موږ خپل په هدف کې موفق اوسو چې نور ته موږ یو الګو یو. نو دا مشخصات، دا موضوعات باید چې داسې عام، واضح او مشخصه اوسي چې نور ته انرژي ورکړو او موږ لاسته راوړنه په ژوند کې ولرو. دې ته وایي مهارت او د مهارت څخه استفاده په ژوند کې هدف ټاکنه ده. هدف هم داسې شی دی چې موږ په ژوند کې که وغواړو چې مخ ته ولاړ سو هدف ولرو. بې هدفه ژوند کول ناقصه دی. هدف هم هغه شی دی چې زموږ ژوند، زموږ مسیر، زموږ مشخصتیا موږ ته رامنځته کوي. لکه څنګه چې موږ په ژوند کې هدف ونه لرو، په مثال د دې دی لکه پر سړک باندې چې موږ روان یو مزل ته نه رسېږو، داسې یو شی چې موږ وغواړو لاسته راوړو هغه شی زموږ په مخ ته نه راځي. نو هدف ټاکنه په ژوند کې ډېر یو اساسي رول دی، زموږ د ژوند یو اساسي برخه ده او موږ کوشش وکړو
چې هدف ټاکنې ته ډېر متوجه اوسو. هر کار چې موږ شروع کوو هغه ته یو مشخص هدف ولرو، هغه ته یو مشخص وخت ولرو او موږ دا ظرفیت دغه کار ولرو چې مثلا دغه هدف ته موږ په دغه محدودیت د زمان کې رسیږو او که نه رسیږو. مننه توخي صاحب. دغه مهارتونه او هدف ته ډېر ښه ارتباط د دوی په مابین کې پیدا کوي. خو یوه خبره بل د ځینې خلک مهارتونه غواړي خپل په وجود کې خپل په ځان کې پیدا کړي، خو مسله دغه ده چې هدف یو خاص هدف نه ورته لري. یعنی ستاسو په نظر که څوک وغواړي د ژوند په هر عرصه کې، البته په کاري عرصو کې ادوم مهارت ترلاسه کړي، دا به ښه وي که یا یوه خاصه موضوع یو خاصه رشته انتخاب کړي، په هغې رشته کې خپل مهارتونه لوړ کړي؟ ښه سوال دی. دلته دوی موضوع دي په حساب کې د مهارتونو او د یو غوره لارې انتخابول په ژوند کې، چې مثلا هغه تګلاره چې زه انتخاب کړم چې مثلا زه څه لاسته راوړنې په هغه کې کولی شم او خپل په ژوند کې څه تغیرات راوړي، بنیادي تغیرات. مهارت اوس نو دلته بیا دوی شاخې د ځان لري. یو هغه مهارت چې زما په وجود کې څه زه دغه څخه استفاده نه کوم، بل هم هغه مهارت چې زما په وجود کې څه زه دغه څنګه په یو وجه حسن په یو لوړ ظرفیت او په یو درست طریقه دغه مهارت څخه استفاده کوم. لکه څنګه چې موږ ویلی دي یو موضوع ده، زه مثلا 2 مضمونه تدریس کولی شم او دغه څنګه په مکمله او اړینه توګه استفاده نه کوم، بیکاره ورته ګرځم، درسو په دې خاطر چې دا ظرفیت زه لرم چې زه تدریس وکم، ولې زه خپل په وجود کې چې هغه مهارت لرم دغه څخه هیڅ استفاده نه کوم. دې ته نه وایي مهارت، دې ته وایي عقب نشیني. یعنی هغه څه چې زه په ژوند کې لرم، هغه شی چې مثلا زه کولی شم ترسره کړم دغه د طریق خپل په ژوند کې څرنګوالی، تغیرات او خپل یو دقیقه برنامه په ژوند کې چې هغه ته لرم هغه مثلا سرته ورسوم، یا زه وکولی شم نور ته زما منفعت ورسیږي، یا نور زما د کارت او زما د برنامې څخه استفاده وکړي. هغه استفاده هغه برنامه زه نه لرم. دا چې ژوند مې عقب پاته سوی دی، مثلا لاسته راوړنه هم نه لرم، په ژوند کې یو موفقیت هم نه لرم. داسې دی چې په اجتماع کې هم د یو مثبتې الګو څنګه برخورداره نه یم او همیشه مې لاس و نور ته دی. که نور کومک زما سره وکړي ښه وښه، که نه در سره چې زه ظرفیت هم لرم ولې استفاده نه کوم، لاسته راوړنه نه لرم. د ژوند مهارتونه خو ډېر ښه دي چې سړی په ژوند کې ولري، خو ځینې وخت ځینې البته نوی نسل د غرب د تاثیر لاندې راغلي یا د نورو هېوادونو د کلتور د تاثیر لاندې راغلي ځینې مهارتونه چې البته دوی مهارت ورته وایي زده کړي دي ځینې مسایل او راغلي دي خپل په هېواد کې هغه تطبیقوي، ایا هغو ته مهارت ویلی سو که یا؟ مثلا ښه مثال یې دا دی چې ځینې مسایل چې زموږ د فرهنګ، زموږ د کلتور او زموږ د دین سره نه وایي، خو دوی هغه په ټولنه کې ترویج ورکوي، د هغې لارې څخه روپۍ لاسته راوړي او دا خپل د ځان لپاره یو مهارت ګڼي. ښه پوښتنه ده. واقعیت دا په هغه کشورونو چې روبه انکشاف دي، دا واقعیت دا یو ډېر ضعیفه رول لوبوي په حساب کې. د دوی په نظر ډېر یو مثبت رول دی او په دې خاطر چې دوی د ظرفیت د دغه نه لري چې دغه کار زه کوم دا زما سره صحیح دی چې د یو تغییر راولي، ولې مثبت تغییر ماته نه راولي؟ شاید هغه تغییر د 15 ورځو، د 11 ورځو، د 20 ورځو دپاره وي، ولې هغه مثبت تغییر، هغه مثبت ګام چې زه وکولی شم نور ته وړاندې کړم چې میلیونها نفر، په زرو نفر، په سلو نفر، په لسګونو نفر په هغو په ژوند کې تغیرات راسي، او مثبت تغییر چې د هغه د نسلونو تغییر وکړي پشکې کې، نسلونه پشکې هغه د یو بنیادي ژوند پشکې کې ولري او کولی شي هغه د کلونو ادامه پیدا کړي. موږ هسې یو کار نه کوو، موږ دا راځو داسې یو کار کوو چې هغه کار نه زموږ شان شوکت سره خوري، نه زموږ د موقف اجتماعي په هغه کې معلومیږي، نه موږ کولی شو د یو 2 نفر ته یو مثبت دلیل ولرو چې مثلا دغه کار ما کړی دا داسې منفعتونه لري. لکه څنګه چې مثلا په تلویزیون کې داسې یو برنامه مثلا مخته راسي چې هغه برنامه اصلا زموږ د دین سره، زموږ د ژوند سره، زموږ په کارکات کې اصلا هیڅ بدلون، هیڅ تغیرات نه راولي، بغیر د دې چې مثلا زموږ ژوند خرابوي یا زموږ په ژوند کې یو منفي تغیرات راولي، یا هغه یو کار چې مثلا زموږ وخت پر ضایع کیږي وغیره. داسې موضوعات موږ باید چې کوشش وکړو داسې یو مثبت کام، داسې یو مثبت انګیزه، داسې یو مثبت فکر ولرو چې کوشش وسي هغه کوچنی چې مثلا د 10 کالو د 15 کالو په زموږ د خبرو په اورېدو باندې دغه په ژوند کې یو مثبت تغییر راسي، دغه په ژوند کې یو مثبت تګلاره انتخاب کړي. نو په دې خاطر موږ باید چې همیشه داسې یو نیق او باسلوکه طریقه انتخاب کړو چې موږ وکولی شو نور ته یو دقیقه او مثبت مشوره ولرو په داسې کارو کې چې مثلا هغه زموږ د ژوند بربرتیا لري، زموږ د ضیاع وخت لري او زموږ په هدف ټاکنه کې کم داسې خاصه ونډه نه لري او وکولی شي زموږ د آیندې سرنوشت نه پشکې ټاکل کېږي. موږ دغه کارو څنګه څه وکړو؟ دوری او مثلا ځان لرې وساتو
هغه کار چې زموږ په ژوند کې ډېر معقوله رول لري، زموږ د ژوند او د ظرفیت لوړوالی پکې ښیي او موږ په وکولی سو د اجتماعي رفتارو او کردارو او اعمالو په طریقه نور ته په یو فصاحت او بلاغت توګه یو مثبت نظر وړاندې کړو، یو مثبت کار وکړو چې په هغه کې خلک هم خوشحاله اوسي، ځوانان، نوجوانان او سپین ږیري ته یو الګو انتخاب سو او وکولی سي نور هم زموږ تګلاره انتخاب کړي. دې ته یو مثبت مهارت، یو مثبت ونډه، یو مثبت فعالیت په ژوند کې. مننه توخي صاحب. توخي صاحب د خپرونې وخت خو ډېر کم دی، که څه هم تاسو ډېرې خوندورې خبرې وکړې او کشکې د خپرونې وخت ډېر وی چې په دې مسلې مو لا نوکه نور هم بحث درسره کړی وی، پوښتنې هم ډېرې پاتې دي، خو دا چې د خپرونې وخت کم دی نو ناهیله یو چې هغه ستاسو وروستی پیغام واورو. ستاسو وروستی پیغام ځوانانو ته او ټولنې ته څه دی؟ زما وروستی پیغام ځوانانو ته، نوجوانانو ته، ټولو ته دغسې دی چې مثلا دوی په ژوند کې یو مشخص هدف ولري. هدف یو داسې یو شی دی چې زموږ د ژوند څرنګوالی او زموږ د ژوند هغه تغیرات چې موږ په ژوند کې راوستلي دي او راولو یې هغه یو مثبت تغییر وسي، نه یو منفي تغییر. داسې یو مشخص تقسیم اوقات په ژوند کې ولرو چې موږ مثلا 1 ساعت کم کار ته وساتو، 2 ساعته کم کار وساتو. داسې مشخص تقسیم اوقات، مشخص پلان او یو مشخص هدف ولرو چې موږ په ژوند کې بریاوې ترلاسه کړو، نور تشویق، نور ته انګېزه ورکړو او په ژوند کې هغه مهارتونه چې موږ خپل په وجود کې لرو کوشش وکړو دغه مهارتونه څنګه په یو وجه حسن، په یو درسته، په یو معقوله توګه استفاده وکړو. او که مثلا په ژوند کې یو داسې یو مهارت نه لرو چې موږ مخ ته ولاړ سو او ممانعتونه زموږ مخ ته راځي، نو کوشش وکړو چې مهارتونه زده کړو، د مهارتو په قدر پوه سو او که یو مهارت کتبه مهارت کلاس مهارت یې هغه زده کړو، دغه څنګه په داسې یو معنا، په داسې یو طریقه استفاده وکړو چې زموږ په ژوند کې داسې یو بریا وي چې نور ټول ته الګو وسي، ځوانان هغه ته تشویق سي، ځوانان په وجود کې انرژي پیدا سي. دې ته وایي په ژوند کې د مهارتونو څخه په یو درسته طریقه استفاده کول. مثلا زه په ژوند کې مهارت لرم، استفاده نه ورڅخه کوم، دا داسې دی لکه ژبه چې لرم ګونګ یم خبرې نه کوم. نو په ژوند کې زه مهارت لرم، کوشش وکړم دغه مهارت څخه استفاده وکړم. استفاده مې دغه ده چې یو زما ظرفیت لوړ ځي، بل کار مې انجامېږي او بل زه عاید لاسته راوړم. دې ته وایي مهارت، دې ته وایي د ظرفیت لوړوالی. مننه توخي صاحب. بیا مننه چې زموږ خپرونې ته راغلی او خپل وخت موږ ته کښېږدی او لیدونکو ته مو وخت کښېږدی. بیا مننه خدای مو هر کله راوله او درنو لیدونکو ستاسو څخه مې یوه نړۍ مننه چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل واست. تر بیا چې ستاسو درنو عزیزانو په درانه چوپړ کې حاضر یو ستاسو په لوی او لایزر الله سپارو. الله مل شه.